خپلې خبرې لنډوم زو د ګلرحیم په لور. چې څه باعث د دې شو چې تاسې دغې کار ته مخه برق ته هم په دې کې ضرورت شته، شرط شته پکې د برق د اوسېدو که نه بدون د برق دا کار په یو ساعت کې څومره موبلایل مصرفوي دغه بخارۍ چې تاسې نوې جوړه کړې ده او مصارف یې په یو ساعت کې څومره دي؟ زه به خالي تاسو ته یاداري وکړم ما داسې شی انشاءالله جوړ کړی او سمپل مې جوړ کړی نتیجه یې م راکړه ښه چې په اوبو به کار کوي. نو خوښ او خوشحاله په دې یم چې ستاسو ته په یو ځانګړې خپرونه کې ستړي مشي او هرکلی وایم او شروع کوم په نامه د هغه سپېڅلي څښتن تعالی پر سپېڅلي نامه چې خالق د ټولو کائناتو د ځمکو او د اسمانونو دی. ورسره په څنګ کې تاسې ټول د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په هغه نه هېرېدونکې او تلپاتې تحفه نازوم چې عبارت ده د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نه. لکه څنګه چې انسانان وخت په تېرېدو سره په خپلو د ژوند په اموراتو کې په کاروبارونو کې تغیرات او تحولات رامنځته کوي، ساینسپوهان د ټکنالوژۍ په برخه کې مثبتو طرفونو او بدلونونو طرف ته هڅه کوي. په افغانستان کې هم په شکل د اشکالو ځوانان غواړي چې هغه ابتکارات چې پخوا به نو په افغانستان کې هم ډېری ځوانان په دې هڅه او لټه کې دي چې هغه پخواني کمو د استفادې وړ اجناس چې وو هغې ته د پای ټکی کیدي او په تدریجي شکل باندې نور نړیوال چې د کومو نوو ټکنالوژیو نه استفاده کوي او ژوند ته ښکلا او ښایست وربخي. ورسره په څنګ کې د اقتصاد له لحاظه هم اقتصادي او ارزانتر تمامېږي. خپلې خبرې لنډوم زو د ګلرحیم په لور. چنانچه پیشتر با شما یادآوری کردیم بیننده عزیز گلرحیم با شما معرفی میکنیم و همچنان جای و نقطه‌ای که الان ما قرار داریم دل شهر کابل چنداول است. خوږو لیدونکو راغلو د ګلرحیم څنګ ته. ګلرحیم سره زړه خواله کوو او د دغه نوي اجناسو نوآورۍ په باره کې ورسره لنډه مرکه لرم. ارزومند یم چې ستاسې هم د خوښې وړ وګرځي. یو څه به پکې نوي موږ هم زده کوو، تاسې به هم زده کوئ او په هغه پوهه او تجربه کې د ژوند په اموراتو کې به انشاءالله یو مثبت تغییر او بدلون رامنځته شي. سلام ګلرحیم جانه، جوړ بخیر. څنګه یې ورونه ښه یې؟ صحتونه ښه دي؟ کلاري ده؟ خیریت دی؟ ژوند زندګي ښه ده؟ مهرباني ګلرحیم جانه څنګه یې ورونه ښه یې؟ شکر د الحمدلله خدای فضل. تاسو څنګه یې؟ قدرمن شي، ژوندی اوسې، طبیعت دې ښه ده؟ خوشحاله اوسئ. ګلرحیم جانه وروره که په خپله خوږه ژبه زموږ لیدونکو ته ځان ورسوي. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم خو مې ده ګلرحیم، انجینر ګلرحیم، هلته مشهورم دوکان مې د پروژګۍ ګلرحیم. ډېر ښه. ګلرحیم جان وروره اول که راشو ستاسې د دې کار تاریخچې ته او د تاریخچې سره په څنګ کې باید دا هم ووایم چې څه باعث د دې شو چې تاسې دغې کار ته مخه وکړئ؟ باعث خو دا شو چې موږ تاسو د خپل وطن حالات ته وګورو نو اقتصادي لحاظه ډېر هر سړی کمزورې ده. په دې خاطر ما مخکې استاد بخاري جوړې کړې وې ډیزلي وې نو هغه مصرف د ډیزل ګران و 4.15 روپۍ. هغه وخت کې ډیزل هم ګران نو بیا ما دې سره مایل سره داسې یو شی جوړ کړه چې موږ ته اقتصادي او د خوارو غریب د استفاده ته وکړي. موبلایل لیټر هغه تقریبا 15 روپۍ، اوس خو ګران شوي 15 روپۍ دي. نو اوس ستاسې د نوآورۍ سره به هغه د خریدار پیدا شوی وي ځکه و خریدار پیدا ځکه ګران شو. نو دلته یو ورور راغلی بیا ما ته وویل راسه زه یو بوشکه به زه همداسې درکړم. ما ورته ما ته یې مه راکړه خو نرخ یې مه ګرانه وه. پوه شو. نو ما په همدې هغه وکمل چې اقتصادي تمام شي، د لرګیو د زغالې دیو نو موږ ته افغانانو ته باید ارزان تمام شي. ځکه دا ما نوارب کې وکړم موبلین سوختت هم دا جوړ کړ.
برق ته هم په دې کې ضرورت شته شرط شته پکې د برق د اوسېدو که نه بدون د برق دا کار کوي او د برق ضرورت شته ده خو دا یو ښه والی په دې کې هم ده چې برق لاړ شي د بیټرۍ نه هم استفاده کېږي او یو بل یو ما پکې که هغه نواري بل هم پکې وکړه دلته به ما راوړي اوس زه درته تاسو ته وښیم پکې چې ده د پاور بانک نه هم کار کوي دی د پکې دومره مصرف نشته دی د پاور بانک لاین ده پاور بانک نه هم کار کوي پکې د برق نه هم کار کوي د مړه برق نه هم کار کوي درې شي نه کار کوي یعنې د هر څه نه په کامل شکل تاسو کولی شئ او استفاده وکړي په یو ساعت کې څومره موبلایل مصرفوي دغه بخارۍ چې تاسې نوې جوړه کړې ده او مصارف یې په یو ساعت کې څومره دي دا اوس دا نه وي چې دا جالۍ مې ورته لګولې دي تقریبا د نور نه مصرف ډېر کم ده استشهادي زه باید دلته یو ورور درته ومښیم ما وروړې خبره ډېر ته خوشحاله و نو تقریبا د هغې له خولې د تقریبا داسې وښې وایي 7 ساعته 8 ساعته پر یو لیټر اوس موبلاین ماته کوي مخکې چې 4 ساعته یې کوم سیستم خو انالوګ دی دا په آینده کې ډیجیټل دپاره کم څه په نظر کې لرئ نظر کې خو ډېر انشاءالله ډېر شیان لرم خو زه به خالي تاسو ته یاداري وکړم ما داسې شی انشاءالله جوړ کړی او سمپل مې جوړ کړی نتیجه یې هم راکړه ښه چې په اوبو به کار کوي څه شی دي موږ ته ښودلی شي هغه مو همدا منکل او دا شی دي چې اوبو باندې اوس لکه موبلاین چلېږي بیا په اوبو کار لګېږي انشاءالله مو صحیح ده چې اوبه انرژي ورکولی شي انسانانو ته د ژوند لپاره او د برق په تولید کې به ډینامو وګرځوي مګر هم د اور د استفادې وړ خو نه ده که انشاءالله اور کې تقریبا 2 لیټره په اوبه 1 لیټر به پکې تیل راشي دا اوبه به هم د تیلو ځای نیسي تیلو سره به ګډۍ به راشي لګېږي به ښه ښایسته اور به کښې لکه همداسې موبلاینو باندې څنګه لګېږي د اوبو سره به انشاءالله تعالی داسې کار کوي اوبه خو په خپله ضد د اور دي نو دا به څنګه چلو شي خو بیا به انشاءالله تاسو ته عملي وښیم هلته به انشاءالله که ژوند بیا به راسې برنامه به هم بیا سره وکړم بدون د دې نه چې تاسې د موبلایلو بخارۍ جوړه کړې ده نور نغري مثلا منقل نور څه مو اختراع کړي دي نور شی خو ما نه دي اختراع کړي لکه دا بخارۍ جاپانۍ ما همدغه کې دغه لکه مستري ما هر څه همدې ما کار قسمه همدا بخارۍ او منقلو ده تقریبا عمر وړکی په همدغو کې راغټ شوم څو کلن وي چې دا کار دې شروع کړ او استازي دې په کوم ځای کې زده کړه استازي مې پېښور کې زده کړې ده دا اجنبي جان مې استاز ده پېښور پیرانو مارکیټ کې او زه تقریبا د ما دا زوی وګوره دا تقریبا 9 کلن ده 8 کلن وم چې زما شاګردي شروع کړې نو وړکی یم هغو سره تقریبا ما داسې وخت 18 کاله شاګردي استاد سره وکړه برابر 19 کاله مې ټول ژوند هملته سره تېر کړه د دې دوکان د جوړېدو نه مخکې آیا تا داسې فکر کوو چې ګل رحیم استاز به په څلور کنجه دنیا کې خلک وپېژني نه ذهن کې مې هم نه راتله خو استاد مې نه ده ما ته به ډېرې وایي کله کله به ما لټي کوله یا به زه تلمه نو تعلیم مې نو فلم به چېرته لګېدلی و یو شیپسې به ولېږلم که را به تلویزیون ته ناست وم کتل به مې بیا به چې راغی د تلویزیون ډېر فلمو ډېر شوقي وم بیا ما ته په غوسه سو وایي چې آینده کې مې چېرته بیا ولید یو ورځ یې دلته به ما اوس هم دلته نشاني شته ده په بلوري ایستې بس هماغه یو وار مې وال خوړلي بیا مې نه دي خوړلي د شاګردانو کې زه ډېر پې ګرانم وم نو ځکه چې مازغه مې ښه ول او کار مې ډېر چې یو شی به راوښود هغه به ما ډېر زر زده کړ نو تقریبا ډېر په استاد ګران وم او استاد مې نبي جانو په نورو ولایتونو کې څه پلان لرئ یوازې په کابل کې نه موږ که وګورو سرسیره ولایتونه په مجموع کې ډېر لرو په بامیان مثلا پکتیا غزنی همداسې په شکل د اشکالو ډېر سرسیره ولایتونه لرو په دې کې مو څه پلان ده پلانونه خو ډېر دي دغو کې غونډو کې نمایندګانې فعال لرم دغه هم دي دا غونډ ولایتونه دلته لیکلي دي سواد نشته دغه کوم یو هرات مزار بادغیس ته کوم یو ده دا ټول تخار غزنی هرات دی میدان وردګ پکتیکا لوګر خوست او کابل ارزان قیمت او دا دغه هم دي دا او دغه هم دا هلته هم لیکلي تقریبا 20 ولایتو کې زه فعال نمایندګانې لرم او چې څوک هلته مې نمایندګي نه یا نمایندګي ته نشي ورتللی زه ورته لیږلی شم له دې چې یم تاریخ هم ورته لیږلی ګل رحیم استاذه څومره تولیدات لرئ د ورځې په مجموع کې د څونه شاګردان وروزل او په مجموعي شکل باندې د دې خپله کاره څومره راضي یاست زه خو ته الله نه ډېر راضي یم شکر د 100% خپل کار د هر څه نه راضي یم او شاګردان خو ما تقریبا ولاکه اوس خو موږ نه حساب غلط ده نو اوله کې دې دوکان کې صرف یو نفر ده وم بیا خپل ورونه او دا شیان سو راسره خوردګان او دا سو راسره اوس تقریبا خپل امتداد غلط دی یو ټایم کې خو ما حساب کړي نه 40 نفر و ماشاءالله هغه ځوانان چې درس و تعلیم نه مثلا یا لري پاتې دي یا اقتصادي مشکلات لري او یا په درس و تعلیم کې شامل دي هغوی ته دې په لنډو کې پیغام سره پیغام مې دا ده زه خپل هم بې سواد یم تعلیم نه لرم
باید کوشش وکړي همت وکړي او موږ تاسو پښتو کې یو متل ده وایي د بېکاري نه یو بېګار ښه ده باید سستي ونه کړي که کار یې نه روزګار نه لاړ دي چې چا سره د شاګردي وکړي یو کار او کسب دې زده کړي انشاءالله آینده کې نه ده لکه ما ته استاد به چې ویلي یو ورځ به داسې راسي وایي که دماغ به درد نه خوري یو ورځ خو به ځان ته یو مړی رزق د خپل کور ته پیدا کړي نو د هغه خبرې که نن زه وګورم واقعیت سره ډېر رښتیا شوي دي 100% رښتیا شوي شکر الحمدلله زه د خپل یو دوکان چیښتن شوم د یو دوکان نه لاړم د یو خپل شرکت یو د دغه چیښتن شوم او شکر الحمدلله اول سیو ما یو شاګرد نیولی اوس ما سره تقریبا که وښیم ما نه خپل حساب غلط ده د 500 نه زیات دی ما سره په دې کار پانګونه کې دولت تجارانو د تاسو سره کوم همکاري کړې دولت کور ودان ډیره مینه موږ ته راکړې ټیمې تخنیکي اسلامي امارات نه ډېر د زه له کومې مننه کوم ما سره ډېر همکاریانې د پیسو لیاس کې حکومت دولت نه ده کړی او انشاءالله لرم د خپل د استاد مې چې ده دا ما سره که زه درته وښیم چې ما ته دا دوکان ما اولا یو ما سره 1 روپۍ هم نه وه د دوکان کرایه هم د ورکړې ما هلته هر شي پورې د ما سپورټ کړی یم ترور ته سپورټ کړی یم د هغوی پیسو د هر شي لحاظه چاته نه وي تیار شوی او یو د افغان چې واقعیت د افغانان یو بل سره دومره مینه کوي که زه درته ما هغه د مومن صاحب سره یو خپرونه کړې وه نو بیا ترکیې نه یو ورور ما ته افغان میسج وکړو نو ما موبایل اکثر د شاګردانو سره میسج وکړو دوی ته کړی چې ما د سره خپله وغږوي بیا ما ته ویل وایي وروره که ترکیه کې ډېر غټې غټې کارخانې او دا لري نو ما ته ویل وایي د ستره شهزاده ادرس یې رالیږلی وایي چې څومره په لکاو ډالر دې په کار یې ورته ویخله خو افغانۍ خو پرېږده چې په لکاو ډالر دې په کار یې چې هر شي الله دې وایي خوشحاله کامیاب لره نو د کېدای شي ما بیا ویډیو مو ګر زړه له کومې مننه ترې کومه ډېر ته خوشحاله یم چې هغه ما ته هغه افغان ورور نو ما ورته له کور ودان مننه وایي غاړې دې بندې اوس هم کله کله میسج کوي دغه کوي پوښتنه کوي نو سته د افغانان ورونه هم سته ده شکر د الحمدلله پیسو خپله زه نه لرم خو د ترور دمنو ما ته بیخي ډېر سپورټ راکړی ډېره زیاته مننه مننه قدرمن شي خوشحاله اوسې ګلرحیم استاد یو بعضې منقلونه یو بعضې بخارۍ شیان په نظر راځي که د تشریح په خاطر باندې زموږ د لیدونکو سره شریکوي ځکه تشریح ښه ده استفاده به یې ورونه مو ګوري زده به یې کړي او تاسو به یې مو ګورئ ډېره مننه ډېری تکلیفونه مریضتیاګانې په ژمي کې سینه بغل او د خلکو دپاره هغه تکلیفونه او امراض چې په مجموع کې به خلک په رزش زکام باندې په مجموع کې باید ووایو چې تنفسي ناروغۍ ورسره په څنګ کې د هوا ککړتیا اقتصادي مشکلات د خلکو یعنې باور تاسې وکوي د دې خلکو د تشریح په لحاظ دلته چې عملا موږ ولید تاسې را سره هم ځینې کلیپونه به شاید مشاهده کړي وي خوږو لیدونکو په یوه شپه کې چې موږ او تاسې 4 منه لرګي په یو بخارۍ کې سوځو د 4 منه لرګیو مصارف په تقریبا د 500 افغانیو نه زیات شو او دا که ټوله شپه هم ولګوو مصارف یې د 80 الا تر 80 افغانیو پورې مصارف یې څو چنده راکم د هوا د ککړتیا مخنیوی وشو هغه تنفسي ناروغۍ او امراض چې زموږ او ستاسې هېوادوال پې اخته کېدل د هغې نه هم چندان مخنیوی وشو نو که درته وایم چې په 100 کې 100% سلنه موږ او تاسې باید تمرکز په همدې باندې وکړو د دې نه استفاده وکړو په خپل د اتاق د ګرمولو لپاره او ورسره په څنګ کې باید ووایم چې هېوادنی تولید واقعیت د هېواد ویاړ نور ځوانان دې هم تل کوشش هڅه وکړي چې په همدغه شکل باندې خپل هېوادوالو ته خپل هېواد ته خپل خدمات پیش کړي ورځو د بخارۍ د لګېدلو پروسیجر ته د علي په نیولې تر یا پورې به د استاد ګلرحیم له طرفه واورو خوږو لیدونکو راځو د بخارۍ هغه ابتدایي کم حالات چې دي د 0 نه شروع تر اخره پورې ګلرحیم استاد که لطف وکړئ وروره د اوله شروع وکړي د چالانېدلو دواړو سترګو پکای خو یې دین دغلته داسې له وراشول کېږي صحیح شو دا موبلین نو سطح دلته کېښودل موبلین به دې جن پرې راخوشي کړو داسې ښه لږ به ډېر اوله کې پرې راخوشي کړو چې دغلته موبلین دغسې راورسېږي دلته تاسې که کوشش وکړئ لیدونکو ته زموږ کلیپ مهرباني ګوره ښه
دغلته د منځ کې دغه اوسپنه ده دغه باید د 1 انچه اوسپنه اندازه ما ورکړې باید د دې نه موبلین که ډېر زیات پرې راپرېنه دي دغومره دا اوسپنه دلته دا د دې مصرف دومره نسه که دا مکمل ډک یم دې ته بدر نه خوري دا خپل اندازه مقه پوه شو یو ساس کې باید راځي همغومره هغه بیا ښه سوځي زیاتره ورونه وایي دوږ کوي دا بوی کوي دا د دغه وجې چې دلته موبلین ډېر پرې راخوشي کړي ډکې کړي ډنډې کړي پوه شوې بیا په دغه سورې کې راوځي دلته په پیپ کې بیرته راځي بغلونه بیا وایي چې منکل ملامت اور موږ تاسو خپله ملامت یو باید دغه نه ده معمولي اوسپنه ګر چاپېرې غوړه سي نیم انچ که درته موبلین کې ودرېږي بیا ته دې چې نه یې چې اورې ولګېد یو ساس کې پرې راخوشي کړه دا دې بیا دوږ وکړي بیا دې بوی وکړي انجینر صاحب دا دود او بوی دا خو یو اړینه موضوع ده که چیرته یو سړی د دې بوی سره حساسیت پیدا کوي یا مثلا دود پیدا کوي د دې د مخنیوي لپاره باید څه عاجل دی مخنیوي لپاره د پکای د زو صورت ګور چې تاسو ته لګوم چې ادوګي بیا سره کم تور کیږي موبلین خپل لکه ډیر بیر اپریدیم بیا نه دا اور الته سینه سوځي دوک کوي یو دا علت د موبلین دی په حالت زیات نه ډنډي او خپل اندازه دی پر خوشي کی تا ګور د موبلین کر شافیرو لیدار کم دی ورونه یا کاغذ یا په اطراف کې نه ده او مایه بنی زغال او د شتم بنی هغه ما دان ورته کې شنه غونته شامپو غونته ده هغه ډیر ښه شی ده هغه باندې بیا کاغذ ته ضرورت نه دا ګوري دا کاغذ په واچو ګرچا بدا بده معمولی شانتي غوړ سي موبلین په واچو صحیح شو د خور لګول په خاطر او چې زر ور واخلي نو دا بدا شکو یو شل سکند بدا ور پریدو شل ثانیه چې دا کاغذ ګر چاپیری ور واخلي مکمل دا رقم شینې دا رقم ور واخسته ولګید دا اوس ګوره دا د ښه دوګم کوي هر شی کوي بله صحیح ده کنه دا اوس ګوره پکای به ورونه اول نل پې لګي ښه ور ورکوي یو شل سکنډه بعد دا پکای دا ما ولګه اوس دلته وګوره ور یې تصفیه شو که نه دوګه وار شي اوس ورک شو که نه صفا شو که نه ښه خوندور ستندر سوځي بیا دا داسې اور دلته ولګېده بس په دې چې نه به داسې یو ساس کوي خپل داسې اندازه موبلین د سیروم په اندازه باندې سیرون په اندازه دلته وګوره دا رقم یو ساس کوي بس او زیاتره چې دا موبلین سختي ټینګي په هغه باندې بیا دوږ او دغه کوي موبلین باید نازک اوسي هو نازک اوسي یا د دې د پاسه کم بل شي نصب کیږي دې باندې ما خو بخاري هغه نور هغه بل کم ته اوس دغه ما جالي والا جوړه کړې ده یا دغه نو دغه مصرف بیا د بیا کم د په دې جالۍ ګل رحیم استاده د افغانستان خلک خو د اقتصاد د لحاظه ستاسو د کور ودانې چې دغومره هڅه او کوشش مو کړی دی د لا خص په ما په خاطر که د دې نه د دیګدان استفاده هم وشي دلته کېږي که نه دلته پاس دغې دلته وګوره دیګدان استفاده دلته وګوره ما خپل الله دې ونه چایبر یو شی نیم پاس هر شی پکې خود کړي ته ور ګرمش ورکړي ته ورکړي دلته چایبر پکېږدي هر شی یو شی نیم ګرمۍ هر څه کې دلته استفاده ترې کېږي راوړه درته اوس وخت چایبر یو شی شي که نه چایبر راوړه او دغه شي ده ښه دا ګوره د بیټرۍ لاین چې دی پکې صحیح شو او دغه شي دا د ژوندي برق شو او دا چې دا پاور بانک لاین شو دا 3 وړ نه لګېږي استفاده دي هغه پاور بانک چې تلیفون پې چارج کوو تلیفون پې چارج دغه پکې خپله څو ولټیجه دی څومره برق مصرف خپله پکې چې دا یو نیم ولټ 3 ولټه ولټیج ده 3 ولټه ده یعنې د موبایل د بیټرۍ اندازې نه هم دی کمزوری ده خوږو لیدونکو ارزومند یم چې احساس ته ستومانۍ ونه کړي یو نوآوري ده نوي شیانو سره ځان معرفي کوو دوه پکې ما لګولي دي ښه که نه یو نیم 3 ولټه دا برق ده بیا دلته دغه ټرانسټور او یو بل والیم ماپ کې لګوله چې اور کم او زیات سي دا مړه برق ته ژوندي برق ته ما دا جوړ کړی و دې کت ښه دا اوس مثلا د مړه برق او د ژوندي برق دواړه هم دلته کار کوي دا وګوره د هم د ژوندي برق چې دلته چارجر پکې لګېږي هم د مړه برق او دلته دا بیا چې دا 12 ولټه ته ما برابر کړی پکې ته چې پکې هغه نه پرې راځي دا هم تا په خپله جوړ کړی دا دغه هغه خو ما خپله دا ټروالیم او دا شیان ته موږ خو دا پکې ما نه دي جوړ کړي پکې بازار کې پیدا کېږي منظور مې دا دی چې دغه کم سیستم د چې تا برابر کړی دی اے سی برق او ډي سی برق دا ما په خپله جوړ کړی پکې ما نه دي جوړ کړي بازار کې پیدا خلک څونه خوشحاله دي خلک دې یاره که درته وایم یو نیم دلته راسي که نه یو سپین ږیری کاکا دلته راغلی ما درته ویلي چې یو دانه پاتې وم مال پرې سمپل ما دومره مینه هغې کې ونیولم دومره مینه ما ته راکوي هېڅ ته مې هغه هم ورکړو مال سره وړی سمپل مې هم ورکړو مال وړی سمپل هم پاتې نه شو مال وړی بس سره مال پروا نه کړي چې ځکه په سپینه ګیره دلته راشي زه دومره کله خجالته سم دومره مینه ما ته راکړي زه هم چې خدای نه خواسته ځکه چېرته یو ښه شی جوړ کړم دا به افغانان ما ته څومره مینه راکړي نور د دې نه ښه
یو شی نیم جوړ انجینر صاحب ګل رحیم باور وکړئ چې زه خپله دومره احساس د خوشحالۍ کوم یو خو د پردي سوال خلاص شو دویم هغه ځنګلونه زمونږ او ستاسې د نختر چې په ارچه ورته وایي بلوط یا څېړۍ چې ځنګلونو یو طبیعي ښکلا زمونږ هېواد ته ورکړې وه د یوه د ښه تصفیې په خاطر باندې وه بس فقط تبرونه هم تېره کړي وو خو د مجبورې ورځې د بدې ورځې موبایل به و پرېمانه بلاکې څوک په کیسه کې وو هېڅ د استفادې وړ نه وار چا بې ځایه چپه کول نو که په همدغه شکل باندې زموږ ځوانان لاس په کار شي باور وکړئ چې که زه د موبایل نه تایلی چې چا ویسته خطه که زه په اولو شپو کې چې ما دا جوړ کړم مستري ته ورغلم وایي موبایل وایي راز څومره دې پکار وي مال 100 روپۍ وایي وړی 1 روپۍ هم نه غواړم ځکه چا نه وړل استفاده کول یې نه بیا ارزښت ول وایي زه وړی ما به یو ګیله نه ماته اوس مې هم ښه په زړه ده پوه شوې مفت یې راکړه بیا مې یو څه وخت ورتلمه بله ورځ خبر شو بخاري جوړه کړې ما بخاري بیا وروړله هو کور یې ودانه بیا یې راتېلې وایي خطا دې ته وړل مالو هغه پوه نه و په دې باندې پوه نه و بیا ډېر خوشحاله و ما ته بیا وایي روپۍ درکړم مال روپۍ نه غواړم تا دومره وخت موبایل تا نه ما وړل تا ما نه روپۍ نه دي اخیستې نه غواړم په مجموع کې که چارجر بخارۍ او پکې سیستم د ټولو مصارف که راوسنجو په مجموع کې تاسې بازار ته په څو عرضه کوئ مکمل داسې ده دې کې رقم ته دي خو ګورې دونکو دغه بخارۍ کوم دود چې تاسې ګورئ دا د دې وسپنې د سوخت بوی دی دود دی البته د موبایلو کوم دود نه دی موبایل هلته موږ ګورو مشاهده کوي دا اوسپنه نوې ده د دې اوسپنې کور کوم هغه اوبه چې پکې دي د کمپنۍ کوم رنګ چې پکې دی هغه په سوځېدو باندې دی نو دغه دود دی انشاءالله کوم دود مشکل نه ولګوئ استفاده یې کړه موبایل پې بند کړه بیننده عزیز گل رحیم استاد خو به شما معرفی کردیم آمدیم شیک مشتری سلام کاری صاحب جوړ بخیر علیکم السلام خیر است روز تاسو صدام خیر ان شاء الله بخیر هستی قدرمن شه کاری صاحب خدای دې ژوند لري کاری صاحب مبارک څنګه دې را پیښه کړې و د ګل رحیم استاد دکان ته نو بس موږ دې په چینل یوټیوب کې موږ دې ویډیوګانې ولیدې چې بخاري ډېر ښه بخاریګانې دي نو هغه لپاره د دکان ته راغلو چې بخاریګانې واخلو قیمت یې څنګه دی د بازار په اندازه باندې بیا مصارف ولې مو دا خوښ کړله ولې د لرګیو بخارۍ نو قیمت مناسب قیمت ډېر مناسبه قیمت ده او ډېر ښه بخاریګانې دي ته کم مصرف هم دي کم مصرف په معنا د څه دا خو موبایل ما هم په پیسو باندې ورته اخلی مثلا یو لیټر به دا څو ساعته وکړي تاسو څومره اطمینان درکړی نو یو لیټر یې نو 2 ساعته تقریبا کړی ده او ساعت 2 ساعته کړی ده 2 ساعته او خو شپې له خوا هم هغه 2 ساعته ایله بخارۍ ولګېږي نه خو ته سهار پرې به لګوي چې کوټه ګرمه وي که نه هوا ډېر یخه ده نو کورم یخ د هغه لپاره به سهار پورې د لرګیو په نسبت باندې به تاسو څونه ډاډمن یاستئ څونه به د دې مصرف کمي نو انشاءالله چې له لرګي نه به ډېر زیات هغې به کم وي مصرف به ډېر کم وي د کوم ولایت نه پسې راغلی وي خپله کابل کې دلته په کابل کې او همته د دغې نه خلک څونه رضایت ښیي د دې بخاریو نه لومړۍ تجربه ده که نه مخکې مو تجربه کړې لومړۍ تجربه ده انشاءالله شاید چې ډېر خلک خوښ کړي خوشحاله اوسئ خیر اوسئ مننه قدرمن شئ بنده اوسئ خوږو لیدونکو زړه ته رانږدې لیدونکو باور وکړئ چې د خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایېږو بالخصوص زه د ټولو افغانانو اقتصادي وضعیت ښه نه دی په مجموع کې دا ډېره زموږ او ستاسې دپاره د افتخار خبره ده چې هم داخلي تولیدات دي ټیکس او محصول نه بېغمه یو او د 2.5 افغانیو کم و زیات په مقابل کې ورسره جمع 2.5 نور یعنې 15,000 افغانیو باندې موږ کولی شو چې ټول ژمی زموږ وطاقونه ګرم وي او په تدریجي شکل باندې وکولی شو چې په خپلو کورونو کې بخارۍ بله وساتو او هغه د هوا پاکي او صفایي ټول مسایل په نظر کې ونیسو خوږو لیدونکو
بخارۍ سمپل ګورئ بیخي د چا خبره ډېر لرې سخت ګرمایش ورکوي ماشاءالله. کاکا جان سلام. وعلیکم سلام. ستړي مه شئ. تاسې ستړي مه شئ. لاسونه مو برکتي شه او لاسونه مو په درد مه شه په دغه نوې ټکنالوژي نوې اختراع سره ځان راوپېژنئ زموږ لیدونکو ته. الهی تاسې د وطندارانو د دې خوار میلاد د دغو دوو له برکته اول سلام تاسو ته، بیا ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې یو سلام مینه محبت ورته وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه. بیا هم ستړي مه شئ. قدرمن شه خوشحاله اوسئ. ژوندی اوسئ. کاکا دا بخارۍ خو دغه نورو په توپیر باندې بل رقم ده، جالۍ لري او ډېر زیات تاو مومي. دا نوې جوړه کړې ده که څنګه؟ او لکه نورو سره نورې بخارۍ موږ مخکې اماده کړې وې، هغه ورځ تر بلې ټکنالوژي کارکار ذهن کې کار کوي. مخکې چې وو خلکو وطندارانو به شکایت یا په سیستم نه پیدل یا ورسره بلد نه وو، شکایت به یې کوو دا دود کوي دا بوی کوي دا شی کوي. بیا ما دې سیستم ته عیار کړی چې په خپله همکاري د ګلرحیم استاد چې دلته اوس در سره پلان لګیا وو، دا د ما کسر ورور ده. ډېر ښه. ما خپل نوم ده محمد رحیم. ماشاءالله ماشاءالله. او څېره ورور هم همدغه ده. ډېر ښه. او شکر ده ټول بیا په یو هغه باندې یو دلته بیا د دې په همکارۍ باندې ما ورته وویلې زه به لږ موبایل کم کړم. صحیح ده. مهرباني مهرباني. نو دې ته ما ورته ویل ما ته راځه یو ټکنالوژي بله کوو. وایي څنګه ما لکه د یوکراین جاپان ته چې جالۍ سیټ کېدې دا زه د موبایلونو ته سیټ کوم. بالکل وایي صحیح ده خوښه مې درسره لاړله ما لبساس ته دا جالۍ ما په خپله راخیسته وه. ډېر ښه. دا مې چې کله پټ کړه اولنۍ ویډیو ما په خپل اطاق کې په خپل ځان باندې ازمایښت کړې ده. ما چې زه اول ته چکم بیا یې وطندار ته ور مخته کړم. ډېر ښه. چې کله ما چک کړله هم یې ګرمي زیاته وه او هم مصرف کم و. دا اوس تاسې لیدلی شئ چې یو احساس کوئ موبلین پیلن پې بند دي ډېر په کم د سیرم د اندازې نه هم د موبلینو د مصرف اندازه کمه ده. تاسې وینئ ډېر په کم مصرف سره او ډېر په کم اندازه سره ګرمي زیاته ورکوي، حرارت ډېر تولیدوي. څومره ښه. حتی د ترکیې په مقابل کې چې ولګیم ګرمي زیاته ده. اوس فعلا ما ورته دلته ولاړ یو 1 متر لرې بله بله بله. خو ګرمي ته وګوره اور ته وګوره په کومه اندازه کې راوځي. دا هم دلته ما موبلین بند کړي دي. که چېرته زه موبلین نور هم ورپسې کم څاڅ کوي دا نور هم حرارت تولیدوي. ډېر زیاتېږي. بیخي زیاتېږي. هغومره حرارت لکه دغه اندازه چې ده دا اوس د یوې کوټې 6 متره کوټې دپاره کافي ده. ډېره مننه. قدرمن شي. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. ډېره مننه. ډېره مننه. د سیلف ګرو ټایم یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو خوښه او خوشحاله په دې یم او دا زه یو افتخار ګڼم هم د خپلې میډیا هم د هیوادوالو او هم د دغسې نوآورۍ. ارزومند یم چې خپرونه مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. نور د نه څه نه غواړم، فقط زموږ خپرونه کې ښکلي نظرونه لایک کومنټ شیر او که مو چینل نه سبسکرایب کړی درسره یې ضرور سبسکرایب کړئ. د هېواد د ترقۍ ابادۍ او سوکالۍ په هیله د دغسې انجینرانو د دغسې هېوادوالو په لاسونو د برکت وي. فقط یوه غوښتنه په اخر کې بیا کوم زموږ خپرونه 100% کې باید نن درسره شیر. تر یو بله خپرونه چې زه صاحب الله صافی سره د قدرمن ټیم بالخصوص ولی جان ستاسې په درانه حضور کې حاضرېږو. په دعاګانو کې مو مه هېروئ. خو له بخښونکي خدای مو سپارم هر چېرې چې یاست الله مو مل.